حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې امام دار الهجره د حضور پاک د کلی امام او درس حدیث به هغه ځای کې کو چې کم ځای به عبد الله ابن مسعود ناستو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به هغه ځای ناستو چې کم ځای به د دواړو جهان مبارک پیغمبر سردار هغه به اعتکاف کو. استوانه السریر یو ستندا نو التبا ناستو. یو دل د حدیث درس ته ناستو، یو سړی راغی د خلکو په اوږو یې قدمونه اغېشتل او نیغې امام مالک له راغی او چې راغی وی را پاسه نو پیسه وی را ترغاړه او زه ور ترغاړه وم. وی اجازه ته راکړه تندی دې خپل کم نو ښکلی که. نو امام مالک ورته ویې نه که دا یو څو غلطۍ دې وکړې، یو خو دې د خلکو په اوږو قدمونه راواغېشتل دا دې ګناه وکړه. دویم زه په ما د حدیثو درس بند کوه. دریم زه دې پاسولم را ترغاړه دې باسله. او څلورم دا چې زما تندی دې ښکل که څه چل شوی دی. هغه وی صاحب دا غلطۍ مې وکړې خو د یو حرس ته لاسه. وی بیګا مې حضور پاک مبارک په خوب کې ولید، دې مسجد نبوي ته ملګري ورسره را دننه شو او تا د حدیثو درس کو او اواز یې وکړ این مالک ابن انس. امام مالک څه شو؟ وی صاحب هغه د ستا په ګدۍ ناستې د حدیثو درس کوي، وی اواز کې وته نو تا ته چې اواز وکړي چې حضور پاک دې غواړي نو ته پاسې د ترعد فرائصک د اوړي دې رپېدل. نو حضور پاک درته وی مه یارېږه او ځان ته یې را ترغاړه ما سرې او ټینګې دې سینې پورې ونیولې او پر یې تندي یې ښکل کړې. ما وی خدایه د امام مالک دغه سینې له به کله ځان رسوم چې بیګا حضور پاک ورپورې خپله سینه مبارکه مږلې او د هغه دغې تندي له به کله شونډې رسوم چې بیګا پې رسول الله مبارک خپلې شونډې لګولې. د هغه حرص ته وجه مې دا غلطۍ وکړې. د تاسو نه پوهېږم په دې خبره. وی هلکه به دوا ته ساجت دی چې دواګانې کوي او چې دوا کوي نو بس بیا به دوا دې کوي که نه، بیا د دوکان ته ساجت ته ډوډۍ به ملاوېږي که نه. او دا پیغمبر علیه السلام دواګانې ولې نه کولې د مکې کافرانو له جنګونه او جهادونه ورسره کوي. دا خبرې کوي. د مارون ځان پوهې کې دوه خبرې ذهن کې واچوي. یو دا چې دنیا د اسبابو ځای دی، ته به اسباب خامخا استعمالوې، بې د سبب هم خدای کار کولی شي، خو ته به واده کوې نو بچی به دې کېږي. او که یو سړی وي نه زه واده نه کوم زما دې بچي وشي نو الله کولی شي، خدای عادت نه دی. ولې کولی شي؟ آدم علیه السلام یې بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی دی، کولی شي. او حضرت عیسی علیه السلام یې د مور نه پیدا کړی ده بې د واده نه. چاته واده شوی نه ده او نه چا ټچ کړې ده، نه چا سره میلاو شوې ده. او الله وله زوی ورکړه او داسې زوی چې هغه له خدای پیغمبري ورکړې ده او په الکانه کې وله خدای نبوت او پیغمبري ورکړې ده. اني عبد الله اتاني الکتاب وجعلني نبیا. الله کولی شي. آدم علیه السلام بې مور او پلار یې پیدا کړ، عیسی علیه السلام یې بغیر د پلار نه پیدا کړ. خدای عادت نه دی. دا خوی الله چې کولی شم خو کوم نه. واده به کې نو بچي به دې کېږي. اوس یو سړی وی راشه زه به دوا کوم چې ما له خدای زوی راکړي، دوا کوم چې ما له خدای زوی راکړي، واده نه دی کړی. هلکه دا دوا به وشي؟ دا خو ته ظلم کوې، دا خو ته زیاتې کوې، دا ته خدای پورې ټوکې کوې. اسواد صاحب یو سړی تللی وی صاحب ما ته دوا وکړه چې ما له خدای پاک زوی راکړي. هغه ورته ویل د واده څونه موده وشوه؟ وی ما خو واده نه دی کړی. نو واده دې نه دی کړی او زوی غواړې؟ وی چې واده وکړم بیا ستا دوا ته پکې ساجت دی، بیا خو باسې به سم زوی کېږي. دا اوس همعقل همعقل په دې چې ډېر خلک واده وکړي او بچي بالکل نه کېږي. دقل ته به دوا کوي. ته به خپل سبب استعمال کړي چې تا له خدای کوم عقل دماغ در کړی دي، نو بیا به الله نه سوال وکړې او که ته بیا ساجت دی شته حاجت. دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دي او بچي نشته، دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دي او زوی نشته، دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دي او د ښځې په ګېډه بچی جوړ شي وغورځېږي، او دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دي او چې بچی پیدا شوي دي مري او بله مري بله مري او بله مري. دقل ته اوس ته محتاج یې الله ته او د الله نه به سوال کوې. دقل ته وظیفې ته محتاج یې چې ته وظیفه وکړې. ته به کټ کې ناست یې ما له خدای غنم راکړه او زما دوا خو قبوله نه شوه. هلکه که په دواګانو کېږي نو دا غنم ولې کرې؟ نه نه نه، ته به غنم کرې، خپل اسباب به استعمالې او ډېر کرته خلک غنم وکري او آفت پې راشي ورسه دوړه شي، ګلی پې راشي، سیلاب پې راشي، باران پې راشي، روونه شي، تش لاړ شي غنم، بیماران غنم وشي. دقل ته د الله نه سوال وکړه چې خدایه تا چې ما له سر سترګې او کوم اسباب را کړي الله ما هغه استعمال کړل، اوس باقي خدایه ستا کار دی. دلته اوس وظیفه هم کوه او دلته د الله نه سوال هم کوه نو الله به پکې خیر او برکت اچوي. رسول الله حضرت مقداد ابن اسود فرمایي رضی الله عنه وی د بیت المال ګډه چیلی به وې نو ما به سرلې. زما دا ډیوټي یو وخت لګېدلې وه چې ماسخوتن به زه رالم یا ماښام نو ما به ګډه چیلی ورسره ولشلې. نو د حضور پاک مطابق به مې هغه غریبانانو باندې پی تقسیم کړل او زوم یو څو ملګري او د صفې خاوندانو هغوی به م پی وسکل او یو جام کې به مې پرېښودل رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې هغه به راغی په هغه به مې پی وسکل. وی یو ځل لالم او اقه خپله ډیوټي مې وکړه، پی مې ولشل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق مې هغه تقسیم کړل
صحابه اسکل او زاو زما مرګري مونږ هم اسکل او حضور پاک لم په جام کې لګوندې په پرې خو اتفاق دا چې حضور پاک را نه ما سوتن نفسم نبی علیہ السلام را نه مونږ دا سوچو چې حضور پاک په جوړ را نه ممکن دا چې وړه به خړلې خوراک به کړی هغه په مونږ اسکل وده شو دغه دې لک سات پس د دوالو جهان مبارک سردار را خدا حضور پاک واجبہ طریقہ وا چې به داسې کوټې ته ننوتېده چې خلک پکې ودري نو څوک بیا تنګول او ویښول نه په قلار به دروازه کولاو کړه که څوک ودي چې هغه ویښ نشي دا قانون او قاعده تاسو په ذهن کې واچوي بعض خلک چې کور ته راشي لوري دې نه چغې جوړې کړي او ماشومان هم د خوب را پاسي او خلک هم د خوب را پاسي دا بنه کوي یو سلام اچوا رکوټې غوندې که څوک ویښ جواب بدل کړي او کودي دا تم خپل کټ ته ودشي نو چې راغی ویښلې غوندې دروازه کولاو مونږ ودونو مونږ یې ویښ نه کړو چې دروازه کولاو کړه نیغ ورغې هغه پې چې مونږ کم ځای به وله حضور پاک لکې ښودل هلته ورغې دغه نه سر اوچت کړ هغه پې مونږ څکلي بلې کټوې نه سر اوچت کا غم ته شوه بلې نه اوچت کا غم ته شوه بلې نه اوچت کا غم ته شوه حضرت مقداد وایي ما ځان د قصد اوده کړ ځکه وشرمېدم چې رسول الله مبارک به اوس فرمایي چې تاسو ما له پرېښې نه دي هم تاسو څکلي دي وی یو لوښې په قلار وکته او سر یې په قلار کېښو چې مونږ د خوبه پانس وی چې ټول یو کتل ته شو نو څه وایي یا الله چې ما له څوک پی راکړي تم والا ورکړه چې ما څوک سیراب کړي نو الله تیم سیراب کا دا لفظ یې ووایي اللهم اسقي من یسقینا خدایا چې څوک ما له پی راکړي او ما سیراب کړي الله تیم سیراب کا ورسول دې دوا ته وسو داسې ویلی شو چې الله ما له پی راکړه لیکن دیو نوی سبب یې ورسره یاد کړه چې څوک راله پی راکړي څوک راله پی اولوشي نو خدای غم سیراب کا ګوره دې ټکي ته وی بچې دا خبره مې واورېده وی مې چې د حضور پاک دعا ده او قبوله ده بس په منډه مې صادر ځان نه وغورځاو او ورلمه اقا ګډو چیلوله او یو چیلې باندې مې لاس کېښو ما له شلې وه کوټې پیم پکې نو ټولې مې له شلې وې خو چې لاس مې پکې کېښو نو خدای پکې پی پیدا کړل هغه مې اوله شله جاب مې چې ډک حضور پاک له مې راوړل ویې څکل نو داسې به نه کوې سبب به خپل استعمالې رسول الله مبارک د مکې کافرانو ته دعوت ورکړی دی پیغمبر راغلی دی لرې دې له خدای نه دی رالېږلی چې ته دواګانې کوه په دواګانو به دا خلک مسلمانېږي دې له خدای نه دی رالېږلی چې ته وظیفې کوه په وظیفو به دا خلک مسلمانېږي څه دی رالېږلی دی یا ایها الرسول بلغ څنګه دی الیهم ما انزل الیهم قرآن شریف کې الله پاک بندگانو ته فرمایي چې ما نه وغواړئ چې څه غواړئ چې زه دله درکړم ما نه سوال وکړئ چې زه یې دله قبول کوم او زمونږ دا طالبان وی بعضې وخت کې یو مفعول به وي یا یو متعلق د فعل وي هغه محذوف شي وی دې کې تعمیم ته اشاره دی وغواړئ څو غواړئ دا نه چې مال وغواړئ دا نه چې بچي هر څه وغواړئ قال ربکم ادعوني مانا وغواړئ ما ته دعا وکړئ ما نه سوال وکړئ بچی مو غواړئ عزت مو غواړئ مال مو غواړئ د دنیا ژوند مو غواړئ جنت مو غواړئ د الله رضا مو غواړئ په دین باندې استقامت او صراط مستقیم مو غواړئ اهدنا الصراط والمستقیم نو الله فرمای ګوره خبره عامه شوه زه به دله قبول کوم او بیا په دنیا کې چې د چا نه سوال کې خفه کېږي او ایمانه ولې سوال کې کله په تندي لاس کېږي معافي او کله به دې ورټي الله په یعنی بنده په غوښتلو خفه کېږي چې بل څوک ته غواړي او الله په نه غوښتو خفه کېږي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله وی چې دا دعا ته عبادت وي او چې څوک نه کوي دعا کبر کوي لویي کوي وی ذلیل او خوار به دوزخ کې وردن نه کوم دعا عبادت دی ولې عبادت دی ځکه دعا چې بنده کوي الله نه کوي غوښتنه د الله نه کوي نو الله دې لوی وګڼو ځان دې عجز وګڼو د عبادت دی ځان عجز ګڼل په لکې په خولې او الله لوی ګڼل د عبادت دی د الله د قدرت خاوند وګڼو مال ته غواړم ورسره شته عزت ته غواړم دا ورسره شته جنت ته غواړم د دې الله مالک دی د دوزخ نه امن ته غواړم د دې دوزخ الله مالک ته مال امن راکولی شي څه چې غواړم دا ټول الله سره شته او دا مال الله راکولی شي چې څه وایم چې ما ته وساته د دې نه مې الله ساتلی شي الله یې د لوی قدرت او طاقت مالک وګڼه د عبادت دی
او د الله په حضور کې د ځان کمزوری وګڼه چې الله ستا نه بغیر زه پوره نه یم، ستا نه بغیر زما ښځه او زما بچي پوره نه دي، په خدای د عبادت دی. او بیا دعا کې به حمد وی د الله، حدیث کې راځي د عبادت دی. درود شریف به مخکې رستو وی د عبادت دی. او به جاړی الله ته د عبادت دی. لاس به پورته کې الله ته د عبادت دی. سترګو نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د ایران سره یو جنگ وشو او د ایران یو شاهزاده و هغه گرفتار کړ او دا ډیر زیات قابل سړی و دا ایرانی شاهزاده، د دنیا مسلمانان وجلی او داسې جنگی تدبیر ورته چې ستکړه مسلمانان، هوښیاران مسلمانان، د ځان نه تیر مسلمانان، دا به په داسې تدبیر مړه کړل چې د مسلمانانو دلی یې وویستل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابو ته وی دا سړی خو دنه خو موږ برباد شو، ټولې علاقې فتح کړې او دا علاقه نه شو فتح کولی، خو دا سړی که مو جمدې ګیر کنو کار به وکړي. سړی یې جمدې ونیو، حضرت عمر رضی الله عنه ته پیش چې پیش یې که حضرت عمر رضی الله عنه تعالی اول اسلام پیش کوي، زمونږ خو د نوغه وویستا، بلا زمونږ مسلمانان دې مړه کړل، مجاهدین دې شهیدان کړل، بیا هم د اسلام دعوت ور در کوم که مسلمانېږې. دې مجوسي و، هغه وی نه اسلام نه قبلو، چې اسلام می قبله و ایمان می قبله و نو بیا دا دومره جنگ به د سره ولی کو. وی خانو جلاد یې راوغوښته، لاس پې ولا لاسونه خپې ولا کلک تړلي و، وی زه پړی د سار باندې هغه ووایه چې پوره کم. وی د مسلمانانو بادشاه زما په زړه خو یو ارمان شته خو پوره به نه کوې. وی ګوره زه موږ دروغ نه وایو، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم غیږ کې لوی شوي یو، زمونږ پیغمبر رښتونی او موږ هم رښتیا وایو، موږ دروغ نه وایو. وی ښه ډېر زیات تږ یم، یو ګیلاس به راکړي چې په دې خپل لاس یې ونیسم، دا مې ارمان دی، ښکلی یخ ګیلاس د شیشې مزېدار او زه د اوبه وڅښم. وی مړه دا خو راکوټې خبره ده، ورشئ یخې اوبه وله راوړئ په یخ جام یا ګیلاس کې، هغه زمانه کې چې څوک دا سونه ولا اوس پړدل. وی زه بس کم په خپل لاس، دا مې ارمان دی. وی ها والا چې جام یا ګیلاس لاس کې واغېشته، دا لاس یې داسې رپېده. وی سکه کنه، وی صاحب یریږم د څه نه، هسې نه چې زه دا جام یا دا ګیلاس ته خولې ته کم او جلاد مې شاته ولاړ دی، سټ مې ونه وی. وی نه دی وجنم تر څو چې د اوبه نیس کلی، د دې ګیلاس ته اوبه چې د تر څو نیس کلی نه دی وجنم. وی صاحب یریږم، وی د دروغ نه ویم رښتیا ویم، تر څو چې د نیس کلی نه دی وجنم. ګیلاس یې په ځمکه سره د اوبو غورځاو. وی د دې څه مطلب اوس مې نشي وجل. وی تاسو مسلمانان دروغ نه وایئ او تا راته اوس هم وایي چې زه دروغ نه وایم، نو تر څو چې دا ګیلاس ما نیس کلی ته مې نشي وجلی. ګیلاس خو لاړ، اوبه خو ځمکې راښکې، اوس خو دا زه نشم څکې، اوبه ځمکې له لاړ، ځمکې راښکې، او تا په خپله ووایې چې دا دې نیس کلی نه دی وجنم، نو ته اوس ما څنګه وجلی شي؟ حضرت عمر حیران شو چې خدای دا څنګه هلک دومره هوښیاره لک په کم کرتب یې رانه ځان بچ کو. صحابه وی صاحب وجلی پکار دی، وی نه نشم وجلی. اوس ما ورسره وعده وکړه زه دروغ نه وایم چې تر څو دې دا ګیلاس نیس کلی نه دی وجنم. ګیلاس اوس کم ځای نسکي شي، هغه خو اوبه ځمکې راښکلې، په ځمکه کمبخته غورځو. وی زه بس نه دی وجنم، مونږ خو دې برباد کړي یو، خو زه د دروغ نه وایم، ما د خپل ښکلي مبارک نه رښتیا اورېدلې دي، رښتیا راته ښودلې دي، د دروغو دا په خپل ایمان او په خپله جامه کې ښودل نه غواړم. زما معاف کړي، لاس پې وله پرانیځې چې کم خو عزیزي به د هغې راستګویۍ او د رښتیا خبرې او د رښتونولۍ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وجې نه هغه شهزاده خدای پاک مسلمان کړ. داسې دین، داسې ایمان، ما غوندې سړی چې ما ستاسو دلیستی دی او د دنیا مسلمانان مې وجلی دی، او زه دې د رښتیاو د وجې نه چې ته دروغ نه وایې، زه دې پرېښودم. هغه هلک خدای مسلمان کو، او چې مسلمان یې که نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل جنگي مشیر وګرځاو. د جنگ ډیفنس چې ورته وایي،
دا اغي مشیر یو ګرځاو خاص مشورې والا او داسې مشورې والا د ورکړي چې دغه علاقه د ایران او د افغانستان څه طرفونه او د عراق او دا طرفونه حضرت عمر چې فتح کړل د دغه الک په مشوره باندې فتح کړل داسې مشورې والا ورکړي ګوره رښتیا اوس څه چل وکړو د رښتیاو انجام ته ګوره اوس کلم کې رښتیا وی ظاهر کې به تراخي خو الله به خوشحاله شي چې الله خوشحاله شي نو فایده دې په دې کې ده چې ته الله خوشحاله کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رښتیا چې دی دا سړی نیکۍ ته ور متوجه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبی آمینه مینه مثالی وی او بل سره مثالی مینه واده نسورو دی پس عبدالله لا په سفر دا قانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر نو دا واده نه یو سور دی پس دا عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې حضرت آمینه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند خطه به سبا دی په تجارت بنم یا سړي دا به څنګه چلي ته خو زما نړۍ کې ښځې بس تجارتي قافله ده مخکې نه مو پروګرام سیټ کړی دی څه به کوو ژوند د قانون دی شپه مو په ویښه دواړو تېره کړه دواړو په ویښه په مینه تېره کړه ښه سار به دی چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله دي که عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوا مزه لږ دلته ما ته ودرېږه درته لږ وګورم چې بیا به لاړ قافله لا نه وتلې بیا بیا را منډه کړې یا مینې ته لږ غوندې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم داسې مینه داسې مینه او چې ته نو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله وی ای امینې د رسول الله مبارک پلار او مور ای امینې ور یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله به راغله جرس به وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد ابه میاشت پس راغله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به سوداګانې خرڅولې وخت به تېرېده ور چې جرس وټنګېږي امینې ماله به رامنډه وی ماله به راځي خامخا چې ما سره به چې پتا مې ړومبې سترګې ولګي داسې مینه مثالي مینه محبت چې کلم قافله راځي جرس ټنګ دی وورېد امینې ګورې په منډه به ماله راځي جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خچنه خو ماله به رامنډه وی چې د تا ته وګورم امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه قافله دي دا ورپسې روانه تر څو چې د مکې نه قافله نه وتلې دا به ورپسې تله عبدالله به شاته کتل دی به ورپسې کتل امینې زه بسته که نه ښه امینې را سره پسې که نه ښه قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره لاړ اتفاق دا و چې واپس راتلل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بیبي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه او وفات شو په مدینه کې دفن شو دې ته پته نشته خوارې ته قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې ته راځي او جرس وټنګېد جرس وټنګېد حضرت آمینې منډه کړه ما عبدالله راورسېد ما ته وایي دا وصیت کړی و یا زړه کېږي ما له به رامنډه وی د حیا د کور و بار ووته او د هر چا د چې څوک په قافله کې رونو سربورانو منډې کړې چې زما پلار هغه دی راغی رور مې هغه د قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې او د خلکو سامان اوږو چلیږي کور ته لارو کې پلار ته بابا راورسېدی او سامان په اوږو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه ما عبدالله به ودرېد خلکو سامان ټولو کورونو ته وچل خو د حضرت آمینې د زړه ټکور رانغی هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي و چې ما له به جرس ته رامنډه هغه نشته شو بل چا سامان نه کوږ کړی وي دا د خاوند سامان او جامې دي مدینه کې دفن کړی مثالي مینه دې ته وایي محبت بیا هم امینې خاوند نه پس دویم خاوندونه
رسول الله مبارک ماشومه مو رکوټه مو خاون لاړه مدینه شریفه ته د خاون قبر لګو مدینه ته لاړ پراتلو کې غریب په ابوا کې وفات شو لاړم رسول الله مبارک ماشوم پاتې زمارونو خبره مې دې پورو کده جوړم نو ما کله جون تیر کې خشتا کله جون دا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانہ وا چې عمر ابن عبدالعزیز کله مړ شو نو دا یزید ابن عبدالملک دته یو غټه گورنری ملاو شو د دولو خندق هغه محمد ابن یزید تا نو وی دا راوډی سه دی غریب ته و تختید خو پولیس ورپسې ګرځاو پرې نه خو او سړی راونیو او چې راوینه ونه ځان ته مخامخ ودرو ویمانه به څوک بچ کای تمانه څوک بچ کولی اس څوک تیرانه نشي خلاصو اوس ته نه پرې دا څه او طاقت نشته چې مانه دې څوک بچ ورسونه خبره هغه ما خو تاسو سره بد نه لیکل ما ته خو بادشاہ حکم کړو چې دې جیل کې واچو زه دغه او د بادشاہ مې په څه طریقه راځي کو ته مې د جیل نه راوېسته ما خو د سره خو کړل چې ما د جیل راوېسته او په جیل کې مې تعالی خاص کمره درکړه امو جیلیانو سره مې ونه ساتلې او طالب ما خصوصي ډوډۍ درلېګله او بیا به بادشاہ راضی کا عمر ابن عبدالعزیز او ته مې راوېسته ما خو تاسو سره بد نه کړی او نه دې ټکی تاسو وره دا مو وایي چې ما بدن سو خلاص کی که الله او غواړي نو ما دنه خلاصول شي یو ذات شته وې اوس تیرا نه خدای مې نشي خلاصول او غرزید اوس تیرا نه خدای مې نشي خلاصول ګوره خبر یو بادشاہ سرمن راوغه ته سرمن او پزما کې واچول او زنجیرونه راوړل د مال اسونه په وتړل او د مخ په وتړل په زنجیر د مخ په وتړل مال اسونه او د ما سټیم دغه سره وتړل جو نه لخم او جلاد راوستوي دي توري تا ګوره ځکه نو څنګه وا خدای ته دا چې تا مانه دعا بچ کی دې کې بانګ چې بانګي څنګه اوې دا خو ظالمان بادشاہان منځونه به کول منافقین او منځونه به کول چې څوک را باندې بدګمانه نشي چې بانګي وغه جلات یو منټ صبر وکا دا منځ کوم د منځنه پس پتی سر وو خو چې دا یزید ابن عبدالملک ظالم گورنر مانځه ته ور مخ کې شو یو سړی شاته پټ ولاړو په دا چاړي و مردار هغه سات په مردار مړ او چې څنګه مړ شو دا غنه پس بلو وی پرې نه دی زمې لا سنم پرانیستل زمې خپم پرانیستل وی دا ما بری کړ الله کولی شي ها الله بچکول کولی شي خو الله دړنه چغه غوا یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان او غمجن ناست حضور پاک مبارک ته جبرئیل علیه السلام راغی وی دا یو فرشته پړم بلل د اسمان نه راکوزه شو مخکې نه راغلی او د الله نه اجازت وغوښتې الله مال اجازت راکړم په نبی علیه السلام سلام اچو نو الله ول اجازت ورکړو دا فرشته پړم بلل راغلی پتا سلام اچي نو چې هغه فرشته په حضور پاک سلام واچو نا فرشته وته سکه وی الله پاک ما ته وی چې ته دې پیغمبر ته وایا چې څوک یو ځل پتا درود شریف وای لس گناهونه به خدای معاف کی لس نیکه به ولا خدای ولیکي لس به ولا خدای درجه اوچته کی وی الله فرمایي چې تر دنه تاسو که چې ارضی ته اوس خوشاله نو حضور پاک او فرمایي او اوس خوشاله شو یو ځل چې تا اللهم صل علی محمد تکي وی یو ځل بس لس نیکه لس رحمتونه خدای تراغلل او لس گناهونه دی ورجیدل لس نیکه لس رحمتا لس گناهونه دی رجیدل کېږي لس مرتبه دی بلند دی یو ځل پلار باندې روانم یو ځنګل کې یو شاله ځمکه او ډېر زیات تږی شو وی مخامخ مې وکتل یو کوی دی وی هغه کوی له ورغله وی کوی کې برقه نشته یا خدایه زه څوک یم د تندې مرم ګرمي ده اوبه شته په کوی کې لاندې برقه نشته وی یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې ماشومه جینۍ وه وی ما لراله ما ته وی کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم وی چې دې کوی کې اوبه شته که نه ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري اوبه په سر وباسم وی ما ته وی د لره وباسم ما وی ما لکې سوچ وکړه چې د دې سره به یا برقۍ ګډې چیلۍ سرۍ خامخا به څه لوښې وسرۍ نو ما له به اوبه راوباسي وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ودرېده او څه ټکې وې او چوپې یې کړې
او چې چوفې کړې نو بر ور راختې د کوي سر لاره ورسېد وی ډک شو وی ما ته ویل کا بابا جي کاکا جي وی اوبه مې وڅښلې وی چې مې وڅښلې وی بیا یې څه ټکي وی چوفې کړې اوبه بیا واپس لاړې وی خلا ما جینې کلکه د مټه ونیوه مې بچې پیری که انسان لورې وی نه زه خو د انسان لورې م پیری خو نه دا دې څه چلو یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویخلله وی ما ته چې بابا جي دا جادوګر نه هېڅ جادو نشته دا څه دي وی دا خو یو مولي صاحب تقریر کو نو هغه وی چې کم کار دې نه کېږي د روز شریف وایه نو خدای به یې کوي او چې کم دې څه حاجت او نه پوره کېږي نو درود شریف وایه نو الله به دې حاجت پوره کړي نو چې زما څه حاجت یې زه درود شریف یم نو خدای پاک حاجت پوره کوي نن مې دغه حاجت او اوبو ته ستا دپاره حاجت شو نو درود شریف مې ووی اوبه د کوي سر نه راغلی چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف ووی اوبه واپس خپل ځای له لاړه اوس دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري یو سړي نه مې تپوس وکړو هلته تلې عمرې نه د تلو ورځې وه او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام له نه وتلې هلکه ته مسجد نبوي ته مانځه له نه تلې وی تلې مونځ مې پکې وکړو نو ته سلام له نه ورغلې وی نه م ورغلې مې ولې وی ډېر لوی رش دی نو وی د خدای سپېره اوس درته دلته کې 1000 روپۍ نیسمه یا لکه زر درویشمه چې ګورم چې په دې رش کې ورپسې را ټوپونه مې وکړه ورپسې نه سپېره دا ستا کار دی رش دی دومره ورځې دې تېرې کړې ته حضور پاک له سلام له ورنرلې نو بعضې سپېره پکې داسې هم شته او بعضې نیکبخت پکې داسې هم شته چې هغوی سهار هم ورځي سلام اچوي ماسپښین هم ورځي سلام اچوي مازدیګر هم ورځي سلام اچوي ماسخوتن هم ورځي په رسول الله مبارک سلام اچوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې ما باندې څوک سلام وایي چې دی اورم نو صحابه دې تپوس کوي وقد بلغت الله رسوله ستا وجود خو به خولي شوي ته به زمونږ سلام څنګه اورې وجود به دې خولي شوي ځکه مړی خو چې قبر کې کېدې خولي شي نو حضور پاک وفرمایل ان الله حرم على الارض ان تاکل اجساد الانبیاء الله په ځمکه حرام کړي دي چې د پیغمبر غوښې به نه خورې د پیغمبر وجود به نه خورې فنبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدې د روزي ورته میلاوېږي یو سړی پلار اوس وی حج ته روان یو عمرې له یا حج زه پکې تېرې وځم نو په لاره په سفر باندې روان وي نو د دې هلک دا پلار ناجوړه شو چې ناجوړه شو نو قافله ورته نه شوي څارېدی قافله ترې لاړه او ده ته یې ویل چې بس تلې دې پلار ته کښېنه اوس دې تللی نه شي او ته یوازې تللی نه شي نو ته دلته ایثار شه د ده خدمت وکړه قافله ترې لاړه او دی دې خپل پلار ته ناستې پلار یې ناجوړه او بیمار مړ شو څنګه یې پلار مړ شو د پې څادر د پاسه واچو او ډېر ډاډمن او غمجن چې خدای پاکه پلار مې مړ شو دا خو د سفر زندګي ده او سفر دې سره به څه کوو دلته خو زما څوک شته دشت و بیابانه نو ده په هغه پلار څادر واچو چې نږدې کم کلي و هلته لاړ او هلته یې خلکو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخښه زه مسافر یم زه او پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی دی مهرباني وکړئ راشئ زما پلار ما سره ښخ کړئ چې جنازه م پرې وکړئ او دفن یې وکړئ خلک ښه خلک وی ضروري کوم ځای دی پلان کې ځای کې ځه مونږ چارې بیلچې کفن درلو فکر مه کوه ترې پلان راځه مونږ درځو دی راغی او چې څنګه دی پلار ته کېناست پلار خامخا بنده ته خوږي جړا والا ورغلی نو دا پلار د مخ نه هغه څادر لر کا پلار ته ګوري نو چې څادر یې لر کړ پلار ته یې وکتل د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی مخ یې بدل شوی مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختمه کړې خو داسې یو کس دین باندې کېږي په امت من حیث الامت به نه کېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې چې څنګه مخ د خر شوی دی د فوراً په څادر د پاسه اچولی دی او په د دومره هیبت راغی چې دی بېهوشه شوی دی چې دی بېهوشه شو پرېوته یا خدای پاک دا څه شو اوس په خوب کې دی ویلي په دې بېهوشه کې چې دی وده دی په دې کې دی ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ګڼ شمېر ملګري دي ورسره حضور پاک مبارک دې سړي ته وایي ملګري ولې پریشان وی د الله رسوله پریشانه په دې چې مونږ روان وو حج ته یو عمرې نه او پلار مې دلته راته مړ شو دغسې د خلکو له لاړم چې راشئ زما پلار را سره ښخ کړې زما د پلار مخ بدل شوی دی
وی زه دې له راغلی خدای دې له رسول کم دې پلار دی اوس دې خوب کې هم دا دی وی مخې کولاو کا څادر مې لرې کړ وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس د هغه په مخ راښکه چې ریخ کړ د پلار مخ مې ټیک شو او د مخ کې نه ښکلې شو نورم خشته شو مخ یې دلنده شو ډېر زیات خوشحاله شم رسول الله مبارک ته د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان وکړه ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پې کوي دا خلک به څه وایي چې دا مونږ تاخر له راوستو که انسان له دې راوستو تا ته څه پته ولګېده چې ته راغلې واوره وی ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی او فرشتو به هغه درود شریف ما له را رسول نو وی ستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل وی نن هغه فرشتې د نورو خلکو را رسول او وی ستا د پلار پکې رانله وی ما دې تپوس وکړو چې د فلانکې علاقې یو سړی و اخوري ګولر روزانه په هر ټیم کې ما درود به یو را رسېږي نن خو د هغه درود را ونه رسېده وی فرشتو وی چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی وی ما چې ما ته څنګه محتاجه دی وی د هغه شکل بدل شوی دی نو وی زه خدای دلته تاله راوستم چې زه ورسره مدد وکړم امداد ورسره وکړم دې کې ګورې ډېرې عبرت دی زما وروڼو هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم ومې کتل د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخکې نه نور هم خشته و د زما وروڼو درود شریف ډېر لوی برکات دی خلک د دې ځای نه دي لاړ شي په مسجد نبوي مبارک کې منځ وکړي حج ته لاړ شي د بیت الله مسجد نبوي مبارک ته لاړ شي هلته منځ وکړي او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېږي او په حضور پاک درود او سلام ډېر خوند کوي ډېر مسلو نه چې چا فایده واغېشته دا مؤمن دی او چې د دین د مسلو نه چا فایده وانه غېشته پوه شه چې زه سوچه مسلمان نه یم زه جوټه یم زه سوچه مسلمان نه یم زما وروڼو دنیا روانه ده ګورئ قسم په خدای نن خلق په بل طرف روان دی د سوشل میډیا دور دی د موبایل او د نت دور دی خلق په بل طرف باندې روان دی او داسې خلق راوتی دي د انجیوز په شکل کې داسې دفترې جوړې کړي دي او داسې خلق راوتی دي چې هغوی غټ غټ خلق خلاور خلق جباور خلق لیډران خلق په پیسو علي په بیه علي څه پیسه والا ورکوي گاڑی م ورکی بنگله م ورکی دولت م ورکی فیسیلیټیز م ورکی او څه خپل زهر ورته په ذهن کې ورواچوي چې دی خو د قوم مشر دی که دا یو مې واغېست ټول قوم زما دی بیا دی خو د دې پارټۍ مشر دی که دا یو مې په بیه واغېسته ټوله پارټي زما ده دی خو لږ خلاور د ژبې شته که دا خلاور مې په ژبه په بیه واغېسته نو دی به لګیا او دا بیانونه به ځای په ځای کوي دا ټول به زما شي دی خو په دې میډیا لږ لګیا دی او تیز دی فالوورز یې ډېر دي او په میډیا یې ملګري ډېر دي نو که دا یو مې په قبضه کې واغېست دی به زما دا بېدیني خوری نو یو خو پیسې واغېستې نو کمبختو مونږ ته پکې څه میلو شو او بیا د الله په مقابله کې به زه موټر خوښوم د الله په مقابله کې به زه پیسه خوښوم او د الله په مقابله کې به زه بنګله خوښوم قسم په خدای چې دا د ټول دنیا دولت یو طرف ته کا او د رسول الله مبارک یو ویښته بل طرف ته کا دا ټول ارسه یو خوا کا او د حضور پاک ناموس او عزت بل طرف ته کا دا ټول ارسه یو طرف ته کا او د الله ذات سره خپل مینه او تعلق بل طرف ته کا خلق په کم طرف روان دی کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله ګیله کوي کلا خبردار بل تحبون العاجله د دنیا دا لږ شی چې دا په منډه د له مخې له روان دی دا مو خوښ دی ښځه خوښه ده بچي خوښ دي دولت خوښ دی بنګله خوښه ده موټر خوښ دی نو خوښ دی ګناه پکې نشته خو تذرون الاخره آخرت هم پرېږده آخرت هم پرې دوړه او که دنیا مو وي د ښځې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي زمونږ ټولو شته بچي خو موږ د خدای نه غواړو مال هم غواړو دولت هم غواړو بنګله او موټر هر سړی یې غواړي خو رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله چې خدای د نه یېر نه کړي هغه د دنیا ښځه او بچي او دولت او بنګله او کارخانه او موټر چې خدای د نه یېر نه کړي د خدای لوی نعمت دی او که دا څیزونه د نه خدای یېر کړي نو کلا بل تحبون العاجله وتذرون خپل کار به کوي لیډران مړه ده ما قبر کې خو نه سملي په بیزونو کې خو دغه خلک ګرځي په محلاتو کې خو هغوی ګرځي د بار ملکونو سفر یې خو هغوی کوي د ما او ستا پیسو موږ خو غر کې یو زور خو یې ټول موږ له را روان دی
بجلی مونږ ته ګرانه ده، ګیس مونږ ته ګران دی، ټماټر مونږ ته ګران دي، ساګ مونږ ته ګران دی، پیاز مونږ ته ګران دي، سورلي مونږ ته ګرانه ده، متبۍ خو زمونږ وشوه. مزې هغه خلک کوي، مونږ وله دروغ پراپېګنډې کوو. یو کار به یې نه کړي، مونږ وایو دی کړی، دا به نه کوو. نه بس دا دویم چې مې ولید، دا دویم چې دا د وینو په سیلاب کې ولاړ دی او دی غاړې راځي او په خوله یې په دا کاڼو کې اولې او دی منځ ته یې رسوي. دا څوک دی؟ دا سودخور دی چې دنیا کې به سود کوو، سود به یې خوړ. څه نن سود عام دی، دغه یې سزا ده چې سات یې وخېږي. دقه سه د وینو سیلاب ته به ځي، په خوټ کېدلو سیلاب کې به دې لامبو وی، په دې خوله به یې په کاڼې ولي. دا ختمېدو والا سزا عذاب نه دی. نو دنیا کې چاله سود کې، ښځې لکې په کار به دي شي، بچو لکې په کار به دي شي، ایشو عشرت لکې د 50 کالو ایشو عشرت لا، د 10 کالو د 20 کالو ایشو عشرت لا. مړه ته خو قمقلي هوښیار نه، هوښیار دې ته وایي چې اوږد ژوند ځان له خشته کي. هوښیار دې ته وایي چې الله او رسول سره ډغره نه وایي، دا هوښیار دی. کوم سړی چې سودخور دی، د الله او رسول سره جنګ کوي. قرآن وایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تا خدای او رسول ته بڑا والی ده، اوس د خدای د طرف نه اعلان جنگ. الله وی ما د طرف نه اعلان جنگ. دینه دلالتان معلومه شو چې تا خدای او رسول ته بڑی والی. جنگ خلق هغه چا سره کوي چې دا بل مو سره کوي. نو ته خدای سره جنگ کې الله وی ټینګ شماته اوس ته خدای د یو ما چې طاقت نشي لرلی، د خدای د یو میږي طاقت نشي لرلی. او نن څونه سود عام دی، بینکونه سود دي، ټول سود کوي. موټر او سوزکی او موټر سایکل نن په سود روانې. هلکه دا موټر سایکل مال 1 لک روپۍ قرض راکا، نه جي قرض نه درکو. یو بل چل به وکړو که نه، څنګه راځئ یو موټر سایکل به در باندې خرڅ کړم او په ما به واپس خرڅ کړي. په څو؟ نو د 80,000 روپو یا د 70,000 موټر سایکل نو په 1 لک ورته ورمات کړي. دا شته ښه. د حضرت موسی علیه السلام یو امتي و، نو موسی علیه السلام له راغی نو ورته وایي چې ما له د خدای نه یو سوال وکړه. څه سوال؟ وایي داسې دعا راله وغواړه چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کار کېږي چې ما پرې مخکې خدای خبره. ډېر هوښیار و که نه. مطلب دا دی چې یو تجارت شروع کړم نو که ما ته پته ولګي مخکې یو څوره دی چې دې کې تاوان دی نه بیا کوم، او که ما ته دا پته ولګېده چې دې کې ګټه ده نو بیا بیا کوم. نو چې زما متعلق زه کم کار کوم او د هغې ما ته مخکې نه خدای پاک علم راکړي چې دې کې خیر دی شر دی داسې دی. هغه وی هلکه داسې کار دی چې دا سوال مه کوه، دا څیزونه الله د بنده نه پټ ساتلي دي او د بنده پکې خیر دی. خیر هغه ورپسې کلک شو، نږدې امتي و. موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه چې الله زما د امتي دی او دې داسې سوال کوي، ما خو منې که خو نه منې کېږي. الله وی ګورې خیر یې پکې نشته، دا چې ما د خلکو نه پټ کړي دي دا هر څه، دا پټ دي زما نه چې زه به نن ورځ کې او سبا ورځ کې به ما سره څه کېږي، زما بچو سره به څه کېږي، زما مال سره به څه کېږي، زما نوکرانو غلامانو سره به څه کېږي. نو دې کې خیر سړي ته خو ظاهر کې خپل عقل درست ثابتې ده. هغه بیا موسی علیه السلام ورته وایي چې الله تر ما مناجات وکړه او الله وایي دا کې ستا خیر نشته. بس خیر دی موسی علیه السلام ته الله ته ووایه. هغه بیا التجا وکړه، الله وایي زه ډېره ښه ما وله دعا قبوله کړه. د ده متعلق چې په مستقبل کې وروستو زمانه کې څه کېږي دی په مخکې خبرو. نو مخکې پته ورته ولګېده چې زما یو اس دی او د راتلونکي زیارت یا د جمعې په ورځ به مري. زر یې اس په منډه منډی ته بوته او خرڅې او پیسې جیب کې واچولې راغی او موسی علیه السلام ته خاندي، تا خو یې خیر پکې نشته، خیر ورسېد که نه؟ که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو اس به مې مړ شوی د بلا زرګونو روپو. خو چې پته راته ولګېده دعا ستا خدای قبوله کړه نو خرڅ مې که اوس که مري د چا به مري، زه ترې خلاص شو. موسی علیه السلام هم حیران شو چې واقعي ما خو هم دا ویلې وه، الله هم وي چې ده پکې خیر پکې د ده نشته، ده ته خو دا د خیر ورسېد. بله ورځ ته دا پته ولګېده چې زما یو غلام دی هغه به یو هفته پس مري یا میاشت پس یا 10 ورځې پس. غلام یې بوته منډی له
هغه زمانه کې به د غلامانو وینځو منډی لګېدی او غلام یې په هغه منډی کې خرڅ کړ او پیسې یې نغدې کړې. راغی حضرت موسی علیه السلام له ویې ودې لیدل خیر پکې وکړه نو غلام راته پته ولګېده چې مري نو خرڅ مې کړه او دغه پیسې دې ګوره دې چغدي نوټونو ته هغه مې نغدې کړې. که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو پرون به مې اس مړو نن به مې غلام مړو نو بلا تاوان به را رسېدلی نو چې پته ولګېده نو غلام مې هم خرڅ کړه اس مې هم خرڅ کړه او پیسې جیب کې مې واچولې که د چا مري دی. موسی علیه السلام بیا حیران چې خدای ما خو هم وی چې دا ښه شی نه دی او تا هم وی خیر پکې نشته دلته خو پکې پرون یې غلام بچ شو او د هغې نه مخکې اس بچ شو چې څو ورځې تېرې شوې نو دا پته ورته ولګېده چې زه به مرمه امینه دا پته ورته ولګېده چې په راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرمه. راغی موسی علیه السلام پسې او په ژړا سر دی او چغې جوړې کړې اوښکې بېګې ولې خیر دی وایي ما ته خو پته ولګېده چې راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرم نو وایي زه ځان هم اوس په منډه یې خرڅ کړه که اس خو دې خرڅ کړه ځان دې ته خلاص کړه غلام خو دې خرڅ کړه ځان دې ته خلاص ځان ته خدای ته وګوره اوس الله ته سوال وکړه چې بچ مې کې مرمه. حضرت موسی علیه السلام الله ته التجا وکړه چې الله هغه زما امتي چې دی هغه ته خو پته ولګی چې بل ورځ مري یو ټیک الله بچ یې کوي نه ګوره دته ما ویلي و چې خیر پکې نشته او ده وی نه مالې قبوله کړه وی کله کله یو انسان یو ګناه وکړي ما خفه کړي نو موږ د هغه په سر باندې مصیبت راغورځوو چې دی مړ کړي بس دومره موږ خفه کړي یو چې موږ وایو دی باقي وجنو دی مړ کوو نو هغه مصیبت راښکته شي خو چې ده ته رانږدې شي نو زموږ پرې رحم وشي موږ پرې رحم وکړو موږ وایو ظاهره لږ بیا ودړدو بس دا ډېره ده نه وجنو دا مصیبت ولا په مال ورواچو په فصل یې ورواچو په غلام یې ورواچو په اس یې ورواچو په چرګ یې ورواچو په ګډې والا ورواچو په هغې یې ورواچو زه به په دې به یې لږ خفه کړو دا ډېره بس توبې به پسې معاف وشي نو د ده په سر یو مصیبت را روان زه یې خفه کړی وم یو وخت یو مصیبت یې په سر را روان زما پې رحم راغی نو مصیبت مې ورته په اس ورغورځو چې زه اس به وله مړ کړمه بس دا درد هم وله ډېر دی لږ به تاواني شي نو اس خو د خرڅ که ده ته خو مخکې پته ولګېده هغه مصیبت بیا بانډه پاتې شو ځکه ده خو څه تکلیف ونه لیده نو بیا به هغه مصیبت د ده په سر راغورځاو نو چې راغورځاو نو بیا پې د موږ رحم راغی چې ده دا سړی دی او د دې مصیبت نه بچ کوو او دا مصیبت به وله په دې غلام ورواچو یو غلام به وله مړ کړو لږ به یې ودړدو نو دا وله کافي ده نو چې مونږ یې مصیبت په غلام اچو دا خرڅ کړ نو بیا هغه تکلیف ونه لیده نو مصیبت بیا پاتې شو نو بس اوس بل څه شته نه اس ته او نه غلام شته او هغه مصیبت یې د سر د پاسه لټکاو دی نو جمعې په ورځ به وله چپه ورکوم او ورته ووایه چې دا الله کفن د مخکې به تیار کړي که قبر که نه و دی که نه مشهوره لطیفه ده او د عبرت ده یو سړی په سترګو ړوند او بازار کې به ناست و چغې به والې خدای سترګې خدای سترګې خو د ده مطلب د سترګو نو د ده مطلب ده چې دا خلک ما ته وګوري چې دا خو غریب د سترګو معذوره دی محتاجه دی نو څه پیسې به راکړي اجل جانه دا خدا چغه نه ده ولیکه خدای سترګې خدای سترګې خدای سترګې بادشاه چې په لاره به تېرېده ده به هم دا چغه واله خدای سترګې یو ځل بادشاه روان و او ړونده وې ها وې څه غواړې د خدای نه وې سترګې نو درکړي نه دي نه ښه زه واپس راځم او که سترګې دې نه وې که نه نو سرمن دې وباسم پولیس ته یې د ده باندې ډیوټي ولګېده نه ونه تښتي او زه راځم که د ده نظر نو ټیک شوی که نه خدای ته چغې وایي خدای ته چغې وایي به ټول ملک په مخ اخیستی دی زه ظلمي وم دیم دا چغې وایي زه بادشاه شوم دیم دا چغې وایي دلته ناست یو خلک ولې پیسې ورکوي او که زه رالم او د ده سترګې نه وې جوړې شوې نو سرمن ته وباسم پرېږدم یې نه سزا یې مه وایي بادشاه لاړ ړوند وایي خدای په غم وړېدم دا سترګې داسې په جنجال وړېدم خدای ته چغې کړې خدای سترګې یا خدایه سترګې بادشاه را روان دی سرمن نه وباسي چې بادشاه راغی سترګې جوړې وې وی ړونده سترګې دې وې پټ شوې که نه وی دا څو ګوتې دې وې دوه دا څو دي څلور دا څو دي یوه بادشاه ته چا وې څه دم دې پوه چې دم مې پرې نه اچولی وی مخکې هسې د خولې نه چغه واله د پیسو دپاره چې خلک ما ته وګوري او خیر راکړي او چې د سر غم شو ورسره که نه نو د ړنې خدای ته کوکې ووالې چې د ړنه خدای ته کوکې ووالې نو خدای پاک قبلوي د یو سړي په چا قرض ورپسې ورته نه یې ورکړی اخره کې ورته وي بس کار دی وشو وی څه وی ګاړه مې ګډو چیلو له ورکړې ده د شپول نو بس هغې کې ګډې چیلې به سري پکې به په کری مې ورکړې ده نو چې د هغې هغه وړی په هغه غنو کې نښلي که نه
نو هغه وړی به در خرڅومه که خیر ستا قرض به پې خلاصوم. اوس په هغه غنو کې به وړی لا کله د ګډو چیلو نه ګډې چیلی خو غنو ته نه نږدې کېږي او چې ته په تېر کې که پرو لګېده نو هغه خو په ټول کال کې یو وړی هم نه جمع کېږي. نو ده وی چې دا د کومه نیټه راکړه دا خو تر قیامته پورې زما قرض نه پوره کېږي. نو ده وخندل. نه ورته څه وایي وایي چې د نغدو دې واورېدل څنګه خوشحاله شو. نو خبره دا ده چې قرض د چبانچۍ پوره ورکوئ، خیانت مه کوئ، 2 نمبر شی مه خرڅوئ، ټګي مه کوئ، خپل مال مه حراموئ چې خراب دی وی دا خردا. یو بادشاه په یو علاقه باندې تېرېده. هغه علاقه کې ډېر ښه اوبه وې، ابشارونه غر او ځنګل و. د بادشاه هغه ځای خوښ شو. هلته یې اډر وکړه چې دلته مالې یو ریسټ هاوس جوړ کړې، یو ښه زبردست محل دلته مالې جوړ کړې. دا خو ډېر زما په علاقه کې د دې نه ښه ځای بل کم دی. اوبه دي او چمنونه دي او ځنګلې دي او ابشارونه دي او ښکلې آب و هوا ده. ښکار دی ورسره په دې علاقه کې، په دې ځنګل کې ښکار هم کېږي. دلته مالې یو محل جوړ کړې، خو ښه ښایسته محل لاله جوړ کړې. ګلکاران مستریان لګیا شو او محل جوړی. هلته کې چې کوم بادشاه ته اطلاع شو چې دلته کورونه دي د خلکو، ویم دا کورونه روان کړي. خو به ظالمان بادشاهانو یو اډر بیا وکړو، بیا به ورته چا ویلي هم نه شو چې دا څه دي. څومره کورونه دي دلته ګیر چاپېره، غونډ روان کړئ، دلته محل جوړ کړئ ما دپاره. محل تیار شو. یو بوډی و غریبه هېڅوک یې نه و، د هغې یو رکوټې غوندې کور چې انجینران او پولیس والا لاړل، بوډۍ ته ویې وځه دا کور وانهوته، په ژړا شو چې بچې زما خو په ویړه دنیا کې هېڅ نشته، دغه یو رکوټې کور دا ماله مروانه. بوډۍ د بادشاه اډر دی، بس وي دا زه نه پرېږدم، ما پکې مړه کړې نو زه به ته یې لوځم. یا بوډۍ یو کار به وکړو، خفه کېږم. خیر دی بادشاه خو ظالم دی، خو دا نه مني. خو یې روانوی دا ټول روان کړل، خو تاله به مونږ بل ځای کور جوړ کړو. راځه بل ځای به بل چاله نه کوو، تاله به وایي زه د دې کوره وځم نه، د دې کور نه زما د خاوند جنازه وتېره، زما د بچو جنازې وتېري، د دې کور نه زما د مور او پلار جنازې وتېري، زه به هم دلته نه وځم، بس ما مړه کې. نو د هغې نه پس بیا دا کور روانوی. بس هغه انجینرانو به پرې رحم راغلي، د هغه پولیس والو هغې وې پرېږدی یاره دا یو رکوټې غوندې کور دی، یو سایډ ته دې ویرې پرېږدی. محل تیار شو، کورونه روان شو، د هغه بوډۍ په هغه ګوټ کې کور پاتې شو. بادشاه ته اطلاع شو چې محل تیار دی. بادشاه ورځ مقرر کا په پلان کې ورځ به ځم او د خپل محل شاهي محل افتتاح به کوم، ځکه شاهي محل کې بیا د دنیا کوټې وي او چمنونه یې دننه و. هغې باندې ورشئ وګورئ تاسو دا قلاګانې د پخوانۍ وګورئ نو حیران به شئ. او هغې دپاره بادشاه د بهر نه خلک راوغوښتل چې بادشاه د محل افتتاح کوي، ورننوځي. فوج او پولیس او پروتوکول او وزیران او مشران. هغه زمانه د آسونه روان شو چې بادشاه محل ته نږدې شو، خوشحالي ده. نو د بوډۍ په دې کور یې نظر پرېوت، وایي دا څه شی دی؟ وایي صاحب دا د یو بوډۍ کور دی، دا م ولې روان نه کړ؟ وایي صاحب دا م روانه خو بوډۍ ډېر وژړل چې زما په ویړې دنیا کې څه نشته او دا ځای راته پرېږدی. نو بس زمونږ هم پرې رحم راغی. نو دا یو رکوټې غوندې کور دی، خیر دی محل نه لرې دی، د محل دیوال نم لرې دی، محل ته څه تاوان پې نه دی رسېدلی، محل په خپل ځای ټیک دی، دا لږ بیرته دی، د محل نه څه تکلیف نه دی. نو موږ وایي د محل خو خپل اسم جوړ شو، دا ته لږ بیرته هم دی او څه محل دیوال ته څه نقصان هم نه دی، نو دا مو پرېښه. بادشاه زورور وایي دا محل ته تاوان دی، که ته وایې لرې هم دی، خو چې دې محل ته راځي نو دا یو داغ دی په محل. لومبې به نظر په دې کور باندې لګي، دا زما د محل په دیوال باندې او په قلا یو بدنما داغ دی. شبه د بوډۍ دا محل روان کړي، رکې روکه کې بوډۍ وایي نوځم د په زور یې بس مړی کې اله به زه نه نوځم د محل ته افتتاح او پیته چې خلک کټ کوي، اله به زه افتتاح کوم ورځم به چې دا کور روان شي. صاحب د بادشاه اډر و هغې کې چا څه کولی شو؟ بادشاه ولاړ دی په اسونه او وزیران او مشرانو ټول ولاړ دي، ولې بادشاه ولاړ دی، لښکر ولاړ دی، بس خلکو منډې کړلې. بوډۍ ته یې موږ درته وي خو دې نه منل، اوس دې په زور راکاږو او کوروانو بادشاه افتتاح نه کوي تر څو چې ته نه وتې. بس ګوره دعا چل غواړي که نه. بوډۍ خدای ته لاس اوچت او الله ته څه وایي؟ ربه زما کور روانېږي، ربه
که زما طاقت نشته نو ستا طاقت څه شو؟ ای ربا که زه کمزور یم نو ستا زور څه شو؟ ای ربا که زه بې اسره یم او زما هېڅوک نشته او زه انتهایي بې کسه بې څوک یم نو ته څه شوې پروردګار؟ که دا بادشاه دی نو ستا بادشاهي څه شوه؟ که دې په ما ظلم کوي نو ستا د مظلوم هغه امداد څه شو؟ یاره په داسې انداز بوډۍ خدای ته چغې جوړې کړې که نه نو بوډۍ الله ته لاس اوچت که نو څه وایي ای الله که زما زور نشته ستا زور څه شو؟ که زما طاقت نشته ستا طاقت څه شو؟ که زما بادشاهي نه شو هغه بادشاهي ده څه شوه؟ خو چې بوډۍ لاس اوچت که پولیس لګیا دي کور روانوي او بوډۍ لاس په مخ لا نور اخکلې چې د مرګ فرشته راله او د بادشاه نه د اس په شا باندې سا وویسته اس په شا باندې چغې شوې او بادشاه را پرېوت د اس نه او بادشاه مو چې وکړ بادشاه کې سا نه ختم کور پاتې شو محل پاتې شو افتتام ونه شوه وردنم نه شو هغه چې د بادشاه په زړه کې ارمانونه چې دلته به زه ښکارونه کوم او دلته به زه په کال کې یو میاشت وله راځم او چمنونه به یو عیش و عشرت به هر څه ختم لاړ خاورو له ورسېد لاړ قبر له ورسېد لاړ ښي طرف ته او ګس طرف ته او ښکته او پورته او خپو ته او سر ته شپږو واړو طرفونو ته په خاوره کې ګیر کسرا بادشاه رسول الله مبارک ورته خط ولیږه داسې و لکه د امریکې باچا چې د فارس دغه زمانه کې 200 پر طاقت و یو د روم او یو د فارس د فارس بادشاه ته به کسرا وي پرویز یې نوم پرویز ابن هرمز د نوشیروان عادل بادشاه نوسې و حضور پاک ورته خط ور ولېږه چې په ما ایمان راوړه هغه له چې خط څنګه ور ورساو هغه دومره غوسه شو چې ما ته خط رالیږي چې په ما ایمان راوړه نو خط یې فمزقه ویشله او ټوکړې ټوکړې یې کړ ویشله او دو کسان یې راوستل وی راشه شابه مدینې ته لاړ شئ او د مسلمانانو دا مشر چې دا ځان ته پیغمبر وي دا مړ کړي څوک یې دوه راوستل کمانډو هغه زمانه کې چې کوم کمانډو او هغې له تورې جوړې کړې خاص تورې او هغې د زهرو په اوبو کې ولا غوپه ورکړه د زهرو اوبې ورکړې چې که مړ نه شي خو چې د زهرو په دې توره ولګي نو جمدې به نه پاتې کېږي او داسې سپېشل یې ولا جوړې کړې وایي چې مدینې ته ورسئ نو د دې کمیس دننه شاته ولا دې کې پټ جوړ کړی وایي دې کې به منډی که څوک هم ګوري چې تاسو سره توره ني خو چې مخامخ کښېنې په یې توره به یې ووایه دوه کسان تیار حضور پاک مبارک ته استازی راغی دغه پته خو نه لګي ورته یې ویې صاحب خط خو مې یوړه هغه وشله وهو دا خط بېعزتي وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای دوی ټوکړې ټوکړې پورې ټوکړې دا اوس معجزه ده پیغمبر خیره ده الله ورسره څه وکړل د دې پرویز ویو او د دې پرویز ښځه وه د هغې نوم شیرینو د دې زوی نوم یې شیروی و دا شیروی په هغه مېرانه مورمین و هغه مېرانه مور یې خوښه وه او دې پلار ته هم پته وه چې زما دا زوی زما په دې ښځه مین دی څه د سره څوک هم په دې کشمکش کې و بس دا زوی لګي شو دا شیروی او دا پلار یې مړ کړ دې دپاره یې مړ کړ چې دا ښځه دا ښځه دا مېره مور زه قبضه کړم بله کله چې زوی مونږ د ډېر خلک وایي زما دا زوی دی او دا دی ما ستا زوی نیازبین لوی کړی دی غصه دې ورته نه ده کړې ملا سره دې نه دی کېنولی مونځ له نه دی بوتلی جومات ته دې نه دی راوستی سخوندر دې ته جوړ کړه نو کم څاروی چې په کور لوی شي که نه بار چې وځي نو ټوپونه وایي هغه ښکرې بیا خپل مالک ته مړمه یو وجنې یې پلار یې مړ چې هغه شیرین ته پته ولګېدله چې دې سړي خو پلار مړ که زما دپاره دا خو زما دپاره ډېر لوی شرم دی چې زه به د خپل میرې زوی مې دی خو د هغه په نکاح کې به راځم نو هغې خودکشي وکړه هغې ځان مړ نو چې دا شیروی راغی او پلار یې مړ کړ د پلار مخصوص الماری وه هلته ورغی پلار ته پته وه چې دا زوی به یا ما وجني یا به یې زه وجنم نو هغه په خپله الماری کې یو بوتل کې زهر اچولی او د پاسه په لیبل لګولی چې دواء مفید للبا چې دا دارو د قوت د انساني قوت دپاره ډېر مضبوط شی دی زهر مطلب دا دی که دې ما مړ کړي نو دې به زما الماری له راځي نو پرېږده چې ما مړ کړي چې دې خو مړ شي که چې دې مړ کړه او د پلار الماری یې کوله وکړه کې دغه شیشه پرته وه په هغې یې لیکلي چې دا د انساني قوت دپاره ډېر مضبوط دارو دی منځ کې خو زهر و پلار پې د دوکې دپاره لیکلي چې وایي زما دې پلار چې به دومره ښځې ساتلې دا به ده دا دارو خوړه
بس هغه شیشه په خولې ور واړوله خو چې قلقل شو نو قلقل سره قلقل شو لاړ مړ شو شیرین خدم لاړه پلارم لاړ دیم لاړ ولې پیغمبر خیره کړې وه اللهم مزقهم كل ممزق خدای غر کې هغه دوه کسان لاړل مدینې ته هغې خو لا نه دي خبر هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه جمدی دی خو د ټلیفون زمانه نه وه پیغمبر پسې لاړل چې څنګه حضور پاک پسې لاړل جومات ته دننه شو رسول الله مبارک صحابو ته یې دا ونیسئ دا اوس بله معجزه چې څنګه یې ونیول وایي تورې ترې وباسئ وایي تورې خو نشته ملا کې دلته منډلې تورې ترې وباسئ وایي چا رالېږلې او څه دپاره نو هغې به خپل بادشاه ته رب وایي رب وی ان ربنا امرنا ان نقتلک وی زمونږ رب مونږ ته ویلي دي چې تا مړ کړو کسرا بادشاہ ته رب زمونږ رب مونږ ته اډر کړی دی چې دې مړ کې حضور پاک وفرمایل ان ربي قتل ربکما زما رب ستاسو رب وجلی دی قصه د خلاصه ده دا د حضور پاک معجزات زمارو हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय गेम प्ले वीडियो। सो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं ये प्यारा सा हमारा पुराना गुल्लू मुल्लू सा गेम माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग फिर से खेलेंगे माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट सबसे बेहतरीन मतलब बहुत अच्छा गेम है। लाइक मुझे माइनक्राफ्ट तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक माइनक्राफ्ट में जो चीज़ें होती हैं जो मतलब माइनक्राफ्ट का ना कुछ अलग सा ही सीन है। बहुत अच्छा माइनक्राफ्ट मतलब मुझे गेम ही माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक माइनक्राफ्ट गेम और गेमों के मुकाबले में ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक माइनक्राफ्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक क्योंकि मुझे वो पसंद है। तो अब आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। पहले मैंने उसको डिलीट कर दिया था क्योंकि उसमें ना हमें विलेज मिल रहा था ना कुछ और। तो मेरा जो यार फालतू की चीज़ है ये डिलीट लेता है तो मैंने फिर डिलीट कर दिया। पर अभी हम लोग इसको बिल्कुल भी डिलीट नहीं करने वाले बल्कि हम इसका साथ देने वाले हैं और आज हम लोग माइनक्राफ्ट खेलेंगे। तो चलो खेलते हैं। और ये हम जा क्यों नहीं पा रहे तो थोड़ा सा लाइट पकड़ो भाई। नहीं इतनी ज़्यादा लाइट है फिर भी मेरे को लाइट नज़र नहीं आ रही। इतनी क्या चीज़ है जिससे हम जा नहीं पा रहे। शायद ये है। अब तेरी की हद्दी हो गई है बताओ। एक मिनट हम उस जगह से जाते ना जहाँ से बहुत सब कुछ दिख रहा है। एक तो भाई टॉर्च बना देते तो एक पर हमारे पास तो वो ही नहीं है वुड और कोल तो हमारे पास है पर वुड नहीं है इसलिए हम नहीं बना सकते ना। बस मसला यही है। खैर यहाँ से जाते हैं। मुझे लगा हम लोग फिर से गिर गए। ओह वाह छोटी छोटी शीप्स। There are many sheeps। वाह ये तो शीप्स थी ही नहीं। तो फिर शीप्स मुझे कहाँ पे मिलेंगी। खैर फिलहाल हम ना थोड़ी सी वुडिंग माइनिंग कर लेते हैं। वुडिंग माइनिंग ये जो रॉटन फ्लैश है ना इसको हम फेंक देते हैं। अब तेरी की प्यार की माँ मारो स्केलेटन है देखो तो तीर फेंकी हुई है। फिर फाइनली स्केलेटन ख़त्म हो गया। वरना मुझे ज़रा लगा था कि आज की डेट में ना ये तो नहीं है मार ठीक ही है। खैर
ऐसे ही अब में बैठना पड़ेगा। खैर हम कुछ ऐसे ही देख लेते हैं। तो हाँ, वे की स्केलेटन को मारने से मैं बू मिल गई और एरो भी मिल गया। वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। खैर हम ये बना लेते हैं और अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान जमा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे पास कहाँ सा है ये मुझे नहीं पता, पर इससे ना ये बन सकता है जिससे हम ये सारी की सारी ट्रीज जला देंगे। और ये चीज़ बड़ी काम की होती है, ये चीज़ ना बड़ी अच्छी होती है। और इसमें जो साइड में लगे ये डायमंड्स होते हैं। ये शटर बॉक्स है, शटर बॉक्स। और ये भी कुछ होता होगा। ये क्या है इतनी, अच्छा ये वही हम लोग यहाँ पर रखेंगे और वहाँ पर भी आ जाए। ये फायर है, यहाँ पर हम लोग ना वो जो ड्रैगन नहीं होता उसका जो है ना अंडा डाल सकते हैं। हम ना भी यहाँ पर इतनी जगह बना लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ना ये क्राफ्टिंग टेबल रख सकते हैं, ठीक है, और अपना फर्नेस रख सकते हैं। ओके, तो हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल रखेंगे और अपना फर्नेस भी कहीं पे रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। हाँ तो फर्नेस कहाँ पर रख दिया, अपना फर्नेस हम लोग ने कहाँ पे रख दिया। माँ मारू, अबे मेरा फर्नेस, अच्छा हम लोग ने भी तो रखा ही नहीं है, गेरा चल पर ठीक। और अब इसमें ये डाल देते हैं ताकि हमारे ये जो इस तरह के है ना आयरन नगेट्स ये बन जाए। और शायद हम कोल डाल रहे हैं, हाँ कोल डालता है। ये हुआ क्यों ना कि कुछ रोशनी भी हो जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और हमारे आयरन नगेट्स तो बनते जाएंगे। तो हुआ ना ये अच्छा सा बातें कैसे हो रही है। छोटा सा अभी एक टाइप का ना हम लोग ने एक घर बना लिया है। आप लोग यही सोच लो, ठीक है, क्योंकि छोटा सा जो हमारा घर बना है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब फिलहाल के लिए है। हम स्केलेटन से बचे हुए हैं। फिर भी सुबह हो गई नहीं हुई अभी तक, ठीक है, हम लोग कुछ क्राफ्ट ही कर लेते हैं। तो ये हम लोग तो ऐसे ही वो जो नहीं हम लोग करते हैं ऊपर जाने के लिए वो है हमारा। अब हम लोग क्या करें, इससे कुछ बन सकता है। लेदर है, लेदर से हम लोग कुछ बूट्स बना सकते हैं जिससे हमारी सेफ्टी होगी, लाइक दिस। कहाँ गई वो बूट्स, पता नहीं अब यहाँ पर है। ये रही, इस तरह की बूट्स और कुछ हेलमेट्स इस तरह का बना सकते हैं। ओके, और एक सॉर्ड बना लेते हैं। और सबसे जो हमारी ज़रूरी चीज़ है ये तलवार, 2 तलवारें हो गई हमारे पास, हद्दी हो गई। ये हमारे बनाना था ना, ये ज़्यादा काम का होता है। और ये भी बुरा नहीं होता। और ये भी एक और, बस भाई हमारी तो वही क्राफ्टिंग वगैरह है। मैंने फर्नेस कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था, इसमें बन गया सब कुछ। वाओ इतनी जल्दी बन गया। इसमें रॉटन फ्लैश बन जाएगा, नहीं बनेगा शायद, तो बन जाएगा। नहीं रोशनी नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि इसमें नहीं बन सकता। तो पता नहीं क्या ही होगा इस रॉटन फ्लैश से, पता नहीं ये इससे रिपेयर हो जाएगा, नहीं होगा। बस भाई कुछ भी नहीं हुआ इससे। ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ये किस काम की है तो मुझे नहीं पता। ग्लो स्टोन पता नहीं क्या है यार। और ये हमारे क्लाइंट के पास है। मैंने कलेक्ट कर लिया ना उसको, हाँ मैंने कर लिया। तो हम क्या करते,
हम चीज़ें क्राफ्ट कर रहे थे, तो हम ये हमारा कैरेक्टर, सॉरी ये लड़की नहीं है बट देख आदि हट हट जा यहाँ से, उठती जा। और ये जो है ना बेड में हमें बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बेड से हम लोग ना जल्दी सो पाते। तो पता है आप लोग को, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना, ये येलो बेड, अबे नहीं इधर, हाँ ये जो येलो बेड है ना, इससे हम लोग ने ना डाई हम लोग ने वुल में मिलानी है और इससे ही येलो बेड बनेगा। मुझे येलो बेड ज़्यादातर पसंद है, इसलिए मैं येलो बेड बनाऊंगी भी। फिर हम निकलेंगे खोज करने का मतलब है कि चीज़ें बना है। मैं ना अपने पास से ज़रा काम की चीज़ रखती हूँ, जैसे ये मेरे पास होना चाहिए क्योंकि ये भी खत्म होने वाला है ना। और ये नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। और क्राफ्टिंग टेबल तो वो तो बाहर ही है ना, तो उसके लिए एक बॉक्स छोड़ देते हैं। बाकी एक और स्वॉर्ड यहाँ पर रखते हैं, और ये वुडन इधर तक देते हैं, और ये भी इधर रखते हैं। ये वुडन अभी हमें ख़त्म करनी है, ठीक है। ये बो बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पता नहीं, छोड़ो। तो अब हमारा हिसाब बिल्कुल ठीक ठाक है। और डर्ट, ठीक है ना, डर्ट। क्लाइंब के लिए बॉक्सेस, और ये तो हमारे सबसे कीमती चीज़ है, इसलिए इसको हम लोग कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। खैर मुझे दिख रहा है कि सुबह हो चुकी है, इसीलिए हम लोग अभी ना अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। जैसा कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग अभी सफ़र पे निकलेंगे, तो चलो अभी निकलते हैं। चलो भाई तू हट जा, तेरा काम तो तमाम मुझे बचा के रखा, उसके लिए थैंक यू। अब चल हट जा, वाह हम पूरे टाइम करना चाहिए। ये सुबह हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि फिर हम शिप कर ले। शिप का मतलब कि शीप को मार कर हम लोग कुछ कर लेंगे, पैसे वैसे तो लेंगे। हमारा पेट जब खाली होता है ना, फिर हमें तुम्हारी इस चिकन की बहुत ज़रूरत होती है, इसे वेरी गुड, ठीक है। हम लोग ने इसको भी मार दिया। और ब्लैक बेड सही नहीं रहेगा, दो हैं, एक और ब्लैक शीप मिल जाएगी। एक और ब्लैक शीप चाहिए वैसे मुझे, इसके तो ब्लैक वुल है ना, फिर हम उससे बेड बनाएंगे। हट जल्दी हट, अबे हट जाना जल्दी आओ। इससे भी हमें डाई मिलेगी ना, इसलिए मैं इसको भी कलेक्ट करूँगी। मैं एक पिंक बेड बनाना चाहती हूँ, तो इतना काफ़ी हो। रुको इसको कलेक्ट करूँ। चल अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ये रखिए, इसको बोलते हैं पिंक डाई से अब हम ना पिंक बेड बनाते हैं। हाँ पिंक डाई, ये बात हुई ना। तो हमें एक और बकरी चाहिए, बस कहीं से भी बकरी मैं कहाँ से मिलेगी अब, आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली। बकरी मिल जाना, बकरी। एक पिंक बेड, एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया होने वाला है भाई। पिंक बेड आज तक किसके पास नहीं होगा, एक पिंक बेड इतना फनी रहेगा ना पिंक बेड। मैं एक गर्ल हूँ तो पिंक ही बेड होना चाहिए, लाइक ना, आपको तो पता है ना। इससे ना मैं अपना कुछ सामान मांगूंगी लेदर से, और हमारे जो गोश्त है उससे हम लोग चीज़ें बना लेंगे कुछ, तब खाने की मतलब खाने की चीज़ें बना लेंगे हम। और हमें अब सिर्फ एक ही शीप चाहिए, जो कि मुझे शायद सामने दिख रही है।
हमें भी ठीक से ढूंढनी है कि बस शीप, ठीक है, शीप शीप शीप, यस शीप मिल गई। अब जल्दी जल्दी बस हमें उसके पास भाग के जाना है। वाइट शीप रुक जा, वाइट शीप वाइट शीप वाइट शीप क्यों भाग रही है? अबे रुक अंकल, समझ सदा 19 और अभी हम एक बेड बना लेते हैं। अगर एक क्राफ्टिंग टेबल भी ना रुक और बेड ना तो पिंक बेड, वाओ पिंक बेड, हमारा बेड बन के तैयार हो चुका है। इसको बोलते हैं बेड। अब हम ना रात को इसके ऊपर सोएंगे और फिर हमारी पूरी रात इतनी मुश्किल से नहीं गुजरेगी, हम ज़ॉम्बी से बच रहे होंगे। क्या खतरनाक। उठो चल। हमें भी ढूंढना है विलेज को, ताकि हम उस विलेज में आराम से सर्वाइवल कर पाए। ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? किसी जगह में कुछ फलाई है। मैं जोरी से भागता ना, मेरे को ना नहीं है। भाग 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 भाग, ये जल्दी भागना, भाग 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 भाग। और मुझे लगता है ना वो जो सामने है ना वो विलेज है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे उड़ती नजर आ रही थी। शायद वो विलेज है, वो विलेज है, फाइनली गाइस हमें विलेज मिल चुका है। जितनी खोज हम लोग ने की ना, अब हमें विलेज मिल चुका है। और विलेज कुछ इस तरह का होता है, इसमें बहुत सारे घर होते हैं, विलेजर्स होते हैं। और हम इस विलेज को नहीं खराब करेंगे, ठीक है ना। बस हम यहाँ पे थोड़ी बहुत करेंगे, लाइक गाजर टाइप खाएंगे। गोलम भी है भैया, बिल्कुल असली वाला विलेज है। वैसे जाके देखते हैं उनके घर में क्या है। अबे मारेगा तो नहीं ना? मुझे तेरे साथ ट्रेड तो नहीं, तो यार ट्रेड। हाँ हमें एमरल्ड भाई तो रोटन फ्लैश मांग रहा है, जो कि मेरे पास है। अबे तेरी कह रहा है तो तुमने उसको कितना चाहिए था, उसको ले लिया हटे पागल। फॉर ट्रेडर नहीं तो हॉर्स है। अबे 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 रुक रुक रुक, वहाँ पे एक रोटन नहीं है, रोटन फ्लैश नहीं है। अबे वाह, बिल्ली को देखना जरा कैसे घूम रही है। कैसे जल्दी जल्दी घर में भागेंगे। घंटे बताते लोग घर में भागते हैं। थैंक यू। हट जा यार, तेरे जो है ना उसमें तो वो भी नहीं है भैया। वहाँ पे है चेस्ट, मैंने भी देखा चेस्ट थी यहाँ पे। हट 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 जल्दी मुझे देखने दो यार। तेरे साथ कोई ट्रेड नहीं है, तो एक गाजर लेगा और एक एमरल्ड देगा और फिर एक एमरल्ड के 6 हट भाग जाए से। तो कैसे ट्रेड करता है ये देखना जरा। आलू मुझे तो यहाँ पे ही मिल गए।
वैसे ही मैं टेंशन ले रही थी खाने की। आलू खाए जा सकते हैं, ब्रेड भी खाई जा सकती है। और इससे क्या होगा, ये तो इतने छोटे छोटे, ये क्या है, ये है क्या? लगता तो यही है कि ये गोल्ड है। खैर बेड तो मुझे यही भी मिल गया, मैंने वैसे ही वो मैं बना दिया। तो इस बेड में, इस घर में है कुछ चेस्ट, नहीं चेस्ट इसमें मिलेंगे। हट, यार दरवाजे से बंद कर दो इनके, फिर बोलेगा चोर चोर, गोलम आके क्या मारेगा फिर। हट हट। यहाँ पे शायद 2 घर है, एक ये रहा। अबे जल्दी हट। पता है ये चीज ना, से ना मैंने ये चीज ना स्टोर के ले जानी है बस। वो कहते देख रहा है कि भैया क्या तमीज है, ये आगे मेरा घर तोड़ डाला। मैं ही खा लेती हूँ। वाह, बैल्कनी भी है इसके घर में। मेरे घर में भी बैल्कनी होगी इंशाल्लाह, देख लेना आप लोग, मेरे घर में भी बैल्कनी होगी इस तरह की। मैं जल्दी से बस पिंक बेड लगा के सोई जा, ठीक है। यार जो है ना, ये गोलम जो है ना, कैसे इस ज़ॉम्बी को लपटा देता है। आप लोग देखो जरा, गोलम को देखो जरा आप लोग, सिर्फ गोलम को। अच्छा अबे मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? नहीं मरूंगी ना, देख लेना। अबे यहाँ से मैं निकल क्यों नहीं पा रही? अबे हट, यहाँ से कूद भी नहीं पा रही मैं तो। हट, यहाँ से आके इसको ना ज़ॉम्बी पक्का ही ना रहे। मैं ना ये दरवाजे बंद कर देती हूँ इसके। बस इन विलेजर्स को ना मुझे रखना है, ये लोग मरने नहीं चाहिए। हट, अपना पेट पूजन अभी मैं खुद ही करूँगी। विलेजर्स को बत्ता करेगी और बत्ता खुद करूँगी। अबे घर के अंदर कहाँ से आ गई? हट, मेरे को बाहर जाने दो। अब बंदो तो जो गोलम है ना, अगर मैं इसको भी मारूं, अगर मैं भी इसको मारूं ना, तो ये फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये गोलम है और ये यहाँ की सेफ्टी करता है, बॉडी गार्ड है लाइक। अबे हट, मेरे को जाने दे। ये ज़्यादातर घर यहाँ पर ऐसे है ना, तो घर तो बड़े फजूल है। क्या फालतू है। अभी इसके यहाँ पे गिलासेस है और ये नई गिलासेस है, मैंने इसको नोट किया। इस घर में हो सकता है कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। और यहाँ से एक लेटर जा रही है और तो यहाँ पे सारा शोशा ही है। ये क्या है? अबे ये भी क्या है भैया? ऐसा ये भी इन्वेंट्री में कितना ज़्यादा सामान आ चुका है, हद्दी हो गई है। इसके ऊपर पोर्शन में तो कुछ है ही नहीं। इस पोर्शन के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मुझे विलेज मिल गया। विलेज मिल गया। ये तो तुम थी। गोरीला घूम रही है, गोरीला। ये सारे घर तुमने बनाए हैं क्या? नहीं, ये विलेज है इनका पहले से ही। तुमने उस बेचारे को मार मार के पानी में गिरा दिया। कत्ल कर डाला जालिम। इसको देखना अच्छा है इसको।
इसको देखो, अच्छा ये घर में जाएगा। इसको देखो, ये सारे घंटी मारते ही घर में चले जाते हैं। देखो घर में चला गया, ये रहा। हम थोड़ी सी स्विमिंग कर लेती हूँ। ये इतना बड़ा है, मुझे यहाँ से निकालो जल्दी। मेरे पास इतना सारा सामान है, देखो। ये खा लो चिकन। क्या ये पका के खाते हैं? पकाओ ना। ये भी पकेगा। मेरे पास पिंक बेड भी है यहाँ पर, देखो। तुम पिंक बेल्ट कैसे वो करती हो? क्या मतलब? वूल करती हूँ, उसके इसमें डालती हूँ, फिर हो जाता है। अभी खा लो। भी पेट पूरा है मेरा। ये भी मतलब अच्छा, काटने आवाज को सुनो। अच्छा